بسم الله الرحمن الرحیم. د عنصرونو الکتروني جوړښت دا زموږ نوی ټاپک دی. یعنې موږ څنګه کولی شو چې د عنصرونو الکتروني جوړښت چې دی هغه موږ ولیکو د تقریبا هر یو پیریود دپاره. پیریود کې چې کوم مهم عناصر دي، نو که موږ واخلو هایدروجن موږ واخلو، نو هایدروجن چې دی د هغه دپاره الکترون ویش په اول پیریود کې دوه عناصر دي، هایدروجن او هیلیم. هایدروجن دپاره الکترون ویش 1s1 دی، او که دا زه په باکس باندې ښیمه نو یو الکترون به زه داسې واخلم ورله. هیلیم دپاره هغه اتومي نمبر 2 دی، نو 1s2. نو باکسز کې زه داسې لیکلی شم. نو موږ که واخلو دا 1 چې دی دا ته ان اصلي مدار درته ښیي، او ال اس دپاره چې دی دا 0 دی. نو موږ که لیتیم واخلو، لیتیم یو الکترون ویش چې دی 1s2 په یو طریقې داسې لیکلی شو، بل یې دی 2s1. نو دا 1s2 اصل کې یو الکترون ویش خو دا دی. 1s2 ویشل د چا دی؟ د 1s2 ویش الکترون ویش دا خو د هیلیم دی. نو زه دا داسې هم لیکلی شم چې هیلیم ولیکمه، نجیبه غاز ولیکمه چې کوم باندې د ده نه مخکې پیرود ختم شوی دی، نو هیلیم ولیکمه او زه به یې لیکمه 2s1. نو 2s1 کې به الکترون ویش ما سره یو دانه دی، او که د مکمل ویش لیکمه نو 1s2 دپاره 2 او 2s2 دپاره 2s1 دی، نو 2s1 دپاره یو. دا الکترون ویش موږ سره د لیتیم دی. دا اس ټول واړه دي ښه. که موږ بیریلیم واخلو، بیریلیم الکترون ویش 1s2 2s2 دی، او که باکسز کې زه ولیکمه نو دا موږ سره باکسز کې شو. او د ده دپاره بیریلیم دپاره الکترون ویش زه داسې هم لیکلی شم چې دا 1s2 خو د هیلیم دی، بیریم نه مخکې پیریود په هیلیم ختم شوی، نو زه به هیلیم ولیکمه. هیلیم 2 الکترون ښیي، نو 2 الکترون د بیریلیم پاتې شو، هغې دپاره به زه 2s2 ولیکمه. نو بیا 2s2 که زه لیکم نو یوازې اخرنی 2s2 والا الکترون به زه ولیکمه، ځکه هیلیم هوس هم بند دی. همدارنګې که زه بوران ته لاړ شم، نو بوران 15 اتومي نمبر 15 دی، نو یو خواته 1s2 2s2 او 2p1 دی. نو 1s2 ویش د هیلیم په څیر دی، نو زه به دې په ځای هیلیم ولیکم، او 2s2 به ولیکمه او 2p1. نو که پوره ویش د ده لیکمه، نو اس کې 2 الکترون دي، 2s کې 2 الکترون دي، او په پی کې 3 اربیټالونه دي. پی کې به یو اربیټال څټکم. سمه ده. بیا که موږ کاربن واخلو، نو کاربن الکترون ویش 1s2 2s2 او 2p2 دی. او که دا بل ډول ولیکمه نو هیلیم او بیا 2s2 او بیا 2p
2 دی نو کو باکس کې مکمل واخلم نو 1:2 2:2 او پی کې موږ سره دوه حالتونه کېدای شي یو دا چې دواړه موږ په یو اربیټال کې واچو چې دا د هوند قانون خلاف دی نو زه به چونکې ما سره ځای شته نو به زه ته الکتران طاقه کېدم همدارنګې اکسیجن دپاره که زه ولیکم نایټروجن دپاره نایټروجن کې 1:2 2:2 2p3 دی نو اس کې 2 پی کې 2 په اس کې 2s کې او پی کې 3 دی دې کې دوه صورتونه کېدای شي یو دا چې اول اربیټال کې دواړه جوړه واچوم یو طاق پرېږدم او یو دا چې ما سره درې واړه طاق کړم نو هون قانون له مخې درې واړه باید موږ اول طاق کېدو سپین اپ سپین به پورته او بل الکترون ویش داسې لیکلی شم چې د نیان نه مخکې پیروډ ختم شي او په هیلیم باندې دا الکترون به زه نه لیکم او د 2s2 او 2p3 الکترون به ولیکم اکسیجن هم دغه شان دی نو اکسیجن که زه ولیکم نو 1:2 2:2 او 2p څلور دی ځکه چې اته الکترون لري نو اس کې به زه دوه الکترون وضع کړم په 2s کې به هم دوه الکترون کېدم او پی کې به څلور الکترون دي نو اول به یو کېدو او بیا به بله مو سره کېدو او که بل ویش ولیکم نو ما سره د ده نه مخکې پیروډ په اکسیجن نه مخکې پیروډ په هیلیم ختم دی هیلیم کې دوه الکترون دي نو 1:2 به زه نه لیکم 2:2 2p4 به ورته ولیکم همدارنګې فلورین چې دی فلورین نو د هغه الکترون ویش 1:2 2:2 او 2p5 دی نو دا د اس کې الکترون شو دا د 2s2 والا الکترون شو او پی کې درې اربیټالونه دي او به زه الکترون طاقه کېدم نو یو طاق الکترون دی کې پاتې شو او بیا ما سره نیون دی نیان لس اتومي نمبر دی د ده او د لپاره که زه بل ویش لیکم نو هیلیم او 2s2 د فلورین دپاره او 2p5 نیان دپاره که زه واخلم نیان دپاره نو ما سره الکترون ویش د نیان دپاره 1:2 2:2 او 2p6 دی نو دوه الکترون 2s کې هم دوه الکترون او پی کې شپږ نو او که موږ بل ویش ولیکو نو هیلیم او دا الکترون ویش به زه ولیکم 2s2 2p6 نو اول پیروډ کې موږ سره دوه عناصرو هایدروجن او لیتیم هایدروجن او هیلیم وبخئ او بیا دویم پیروډ کې دا اته عناصر دي چې دې کې دا دوه چې دي اس بلاک عناصر دي لیتیم او بیریلیم او بوران نه کاربن نایټروجن اکسیجن فلورین او نیان دا د پی بلاک عناصر دي نیان نجیبه غاز دی دینه بعد که موږ لاړ شو سوډیم ته اوکې نو بل هم دا چې موږ سره دا ال شل شو وبخئ کا شل دی
دا کا شیل دی کا کې 2 الکترون راځي دا نور چې موږ لیکلي دي هیلیم نه وروسته چې کوم دی هیلیم نه وروسته چې کوم لیکلي دا ال شیل ته دا الکترون ځي کوم شیل ته ځي ال شیل ته دا د هیلیم د په کا شیل مکمل شو او دا الکترون د ال شیل دی او ال شیل کې څو الکترون راغلل اته 2 او شپږ اته صحیح ده اوس پر راشو سوډیم ته سوډیم 11 الکترون لري نو 1:2 2:2 او 2p6 او 3s1 دا 11 چې راغی دا پاس نشماري دا پاس نه دی دا نو 2 2 4 او 5 کې p6 لس یو 11 نو که د باکسونه د لمون ولیکو نو اس کې 2 الکترون دي 2 اس کې 2 الکترون دي پی کې شپږ دي او بیا اس کې یو الکترون دی خو که موږ وګورو دا الکترون ویش او دا الکترون ویش دا یو رقم دی او دا د چا دی دا د نیان دی دا د چا دی نیان نو زه به نیان دا ویش ټول د نیان دی نو زه به ولیکم بل الکترون ویش د نڅوډیم بل ډول چې زه لیکم بل میتود باندې زه به ولیکم نیان او بیا 3s1 نو دی بله طریقه ده اوکې اوس ګوره بله خبره هلکانو ده چې د دې الکترون اس ته داخلېدل نو دې وجې نه دا موږ سره اس بلاک عناصر دي او لیتیم او بیریلیم د دې الکترون موږ سره کوم ځای ته داخلېدل اس بلاک ته نو دا اس بلاک والا عنصر دی او د بوران نه لاندې اخري الکترون پی ته داخلېږي کوم ځای ته داخلېږي پی ته داخلېږي نو دې وجې نه نیانه پورې دا د پی بلاک والا عنصر دی سوډیم بیا الکترون اخري الکترون اس ته داخل شو سوډیم د ستا اس بلاک والا عنصر دی نو موږ که مګنیزیم واخلو به مګنیزیم نو یو الکترون ویش وای داسې دی چې 1:2 2p6 او 3s2 دی صحیح ده نو اس کې 2 الکترون 2s کې 2 الکترون پی کې 3 اربیټالونه دي شپږ الکترون به دلته راشي او 3s کې بیا 2 د الکترون هم اس ته داخلېده نو مګنیزیم هم ستا کوم بلاک عنصر دی پی بلاک دی او دا مې ویل چې دا 10 الکترون د چا ویش دی دا د نیان د په ځای ته نیان هم لیکلی شي او بیا پسې 3s2 ولیکه 3s2 ولیکه اوس دې نه بعد بیا الکترون داخلېږي به کوم ځای ته که سلفر شو مثلا دې پسې المونیم نمبر دی المونیم نو که المونیم موږ ونیسو 14 نو المونیم 1:2 2s2 2p6 او 3s2 او 3p1 نو 14 الکترون 2 2 4 شپږ 12 یو 14
الکترون شو. نو دیز نه دیز پورې الکترون ویش د چا دی؟ دا د نیان دی. نیان 10 الکترون دی. نو موږ سره تھری ایس 2 پاتې شو او 3 پی یو پاتې شو. او که پورا الکترون ویش لیکي که نه باکسز کې، نو د 2 ایس شو، دا 3 پی شو، دا بیا 3 ایس شو، دا بیا 3 پی شو. المونیم کې 2 الکترون دلته، پی کې یو الکترون دی، یو الکترون به دلته وځکه. صحیح ده؟ نو د دو اخیری الکترون پی ته داخلیږي، نو المونیم ستا پی بلاک عنصر دی. د پی بلاک دی. نو موږ که اوس واخلو المونیم پسې بعد بیا که موږ واخلو سیلیکان 14 دی. نو ما سره بدلته راشي 3p2 یو الکترون بدلته راشي. صحیح ده؟ او دا 1:2:2 پی شپږ دا د نیان الکترون ویش دی. نو زه به نیان واخلم او ما سره به راشي 3s2 او 3p2 بشي. خو که زه فردر مخکې نورم لاړ شم او زه واخلم پاسپورس، چې واخلم پاسپورس واخلم، سیلیکان نه زه پاسپورس واخلم، نو پاسپورس کې 15 الکترون دی. نو 2 څلور شپږ 2 2 څلور 12 درې به ما سره دلته راشي. یو الکترون به زه دلته هم داخل کړم او دلته هم زه درې کړم. دا د پاسپورس الکترون ویش شو. پاسپورس هم ما سره اخري الکترون چونکې پی کې داخلیږي، دا د پی بلاک عنصر دی. پاسپورس پسې وروسته بیا موږ سره سلفر دی. چې دی موږ سره سلفر والا عنصر دی. نو سلفر کې سلفر 14 اتومي نمبر دی. دا د سلفر اتومي نمبر چې دی هغه 14 دی. نو 2 او 2 څلور 14 د 12 څلور به دلته راشي او یو الکترون به زه بل هم دلته داخل کړم او دلته هم زه 3p څلور ونیسم او دا هم د پی بلاک والا عنصر شو، سلفر دی. بیا پسې کلورین دی. نو کلورین کې هغه اتومي نمبر 18 دی. د کلورین اتومي نمبر دا 18 دی. نو 2 څلور 2 2 څلور 14 او 2 12 نو دا 15. نو دې کې به زه یو بل الکترون هم داخل کړم او دلته به 3p 15 شي. دا الکترون هم چونکې اخري پی کې داخلیږي، نو ما سره به کلورین هم چې دی پی بلاک عنصر شي. او بیا موږ سره کلورین نه بعد بیا ارګان دی. ارګان
ارګان. نو ارګون 18 عناصر اتومي نمبر دی او دا به موږ سره شپږ شي او پی بم د دلته شپږ الکترون دې ته انټر کو او دلته هم 3p شپږ شي. نو دا 3p شپږ دا ټول الکترون ویش د چا راغی؟ دا د ارګون راغی. دا د چا راغی؟ دا د ارګون راغی. نو دې نه بعد که زه ځم مثلا پوټاشیم ته، نو پوټاشیم کې یو دا دی چې داسې الکترون ویش ولیکم چې 1:2 1:2 2:2 2p شپږ 3:2 3p شپږ او 4s1. نو دا ویش د ټول 1:2 2:2 2p شپږ 3:2 3p شپږ او 1:2 2:2 2p شپږ 3:2 3p شپږ دا الکترون ویش د چا دی؟ اوس مخکې موږ ویل چې دا د ارګان دی او دا 13 الکترون دی. یو الکترون پاتې شو چې هغه 4s1 دی. صحیح ده؟ یو الکترون موږ سره پاتې شو 4s1 دی او پوټاشیم څلورم پیریډ کې دی، اول ګروپ کې دی. نو دغه د نه مخکې 13 الکترون د ارګان و او که د دپاره هم زه ولیکم اخر کې اس کې یو الکترون زه صرف ورته وښیم چې اس کې ما سره د یو الکترون داسې دی. نو که موږ کلسیم دپاره الکترون ویش ولیکو، کلسیم دپاره نو د 20 دی. نو یو طریقه یې دا چې موږ پوره ویش ولیکو 1:2 2:2 2p شپږ 3:2 3p شپږ 4s2. نو دیز نه دیز پورې دا الکترون ویش ته چا و؟ دا موږ سره د ارګون و. زه لیکم چې د کلسیم یو طریقه د الکترون ویش هغه ارګان 4s2 دی. 4s2 دی. که زه مثلا سکنډیم واخلم او دا الکترون هم چونکې د دواړو الکترون اس کې داخلیږي نو دا د اس بلاک عناصر دي. اس بلاک عناصر دي. که سکنډیم واخلو دغه اتومي نمبر 21 دی نو 1:2 2:2 2p شپږ 3:2 3p شپږ 4s1 او بخیر 4s1 نو 4s2 او 3d1. نو دیز نه تر دیز پورې دا الکترون ویش د چا دی؟ دا د ارګان دی او 4s2 3d1. چونکې د الکترون اخیر کې ډي کې داخلیږي نو سکنډیم چې دی دا د ډي بلاک عنصر دی، ایلیمنٹ دی، ایلیمنٹ عنصر ته وایي. نو سکنډیم چې دا موږ سره د ډي بلاک چې شو دا موږ سره عنصر شو. سکنډیم پسې وروسته به ټایټینم دی. سکنډیم پسې وروسته به ټایټینیم دی. نو ټایټینم د اتومي نمبر 22 دی. د خو دا ټول دا پړه خو ټوله یو شان ده. نو ما سره به 4s2 3d2 راشي. یعنی ارګان دغه مخکې پیریډ د ټایټیم نه مخکې دا په ارګان ډک شوی چې 18 عناصر دي، 18 الکترون پکې دي. نو 4s2 3d2 نو دا د ټایټینم الکترون ویش دا هم ډي بلاک عنصر دی. اخري الکترون چې کوم مدار کم فرعي سویې ته داخلیږي دا عنصر د همغې بلاک عنصر دی.
نو مونږ که ټایټینم واخلو بیا مثلا وینیډیم واخلو وینیډیم ما سره ارګون او 4s2 3d3 به د الکترون ویشي او بیا که کرومیم واخلو کرومیم نو ارګون 4s2 او 3d4 لیکو موږ داسې 3d4 خو حقیقت کې چې دغه الکترون ویش د ارګون داسې دی څلور s1 او 3d5 دی دا هم درته تشریح کومه ګوره 4s کې 2 الکترون شو او d کې 15 اربیټاله دي d کې څو اربیټاله دي یو الکترون 2 3 4 دا s د s اربیټال دی ډک اربیټال دی ډک دی او d اربیټال دی نه ډک دی او نه نیمه ډک دی نه نیم ډک شوی او نه پوره ډک دی او s اربیټال ستا پوره ډک دی پوره ډک دی ځکه s کې 2 الکترون راځي دواړه پکې دي وروسته به تاسو کیمیا کې وایي چې موږ سره پوره ډک اربیټالونه او نیمه ډک اربیټالونه دا ډېر ثبات لري پوره ډک اربیټالونه او نیمه ډک اربیټالونه دا څه لري دا موږ سره ډېر ثبات لري له دې له امله موږ ثبات له امله یو الکترون د ډي نه د یو الکترون د اس نه وبخئ اس نه دا تللی ډي ته نو موږ سره ډي کې هم 15 شو اس کې هم 15 شو نو زه الکترون ویش به اوس داسې واخلم دې کې یو الکترون پاتې شو 1 2 3 4 او دا یو الکترون موږ سره د اس نه لاړ ډي ته نو دا اس کې چې د 4s1 دا دیم نیمه ډک شو او d5 دیم نیمه ډک شو نو نیمه ډک اربیټالونه ډېر نیمه ډک دا به ډېر ثبات لري په نسبت د پوره ډک او قسمن ډک نو پوره ډک او نیمه ډک اربیټالونه دا اصول زده کوي پوره ډک اربیټالونه او نیمه ډک اربیټالونه دا ډېر زیات ثابت دي نو دې وجه نه کرومیم الکترون ویش چې دی دا 4s1 3d5 دی نه 4s2 3d4 دی 4s2 3d4 دا الکترون ویش د صحیح نه دی کرومیم چې دی شپږ تاکه الکترون لري کرومیم چې دی شپږ تاکه الکترون لري دې نه بعد راځو منګنیز ته نو الکترون ویش پسی 1s2 وبخئ نو 1s2 2s2 لنډ به ولیکو د دې نه مخکې پیریډ په ارګان ډک دی نو 13 الکترون دا شو نو 4s2 او 3d5 دا د منګنیز الکترون ویش دی اس کې 2 الکترون دي او پی کې دي ټول پی کې زمونږ الکترون چې دي هغه 15 دي او د تقریبا نه بلکې یقیني ډول باندې دا موږ سره ډي بلاک عنصر دی کرومیم هم ډي بلاک دی وینیډیم هم ډي بلاک دی منګنیز نه بعد بیا اوسپنه ده اوسپنه شپږ اتومي نمبر دی نو د دوه الکترون ویش کې لنډ په لنډه موږ لیکو نو 4s2 اوس الکترون به چېرته داخل شي 3d شپږ ته دا هم ډي بلاک عنصر دی بیا کوبالټ دی کوبالټ ویش دی او ارګون 4s2 3d او بیا موږ سره کوبالټ پسې بیا نکل دی نکل 28 الکترون ویش دی
نو ارګان 18 الکترون دی دا شو 2 دی دا شو دا 20 او 3D به زه 8 کمه نو دا 23 پوره شو. دې نه بعد بیا مس دی مسو کې بیا یو خبره ده دا هم یاد ولرئ موږ سره مس کې ارګان شو او 4s2 او 3d9 دی دیز تم ښه فکر وکړئ. اوس بیا درته وباسمه د الکترونز ویش. موږ سره اس کې 2 الکترون دي او په ډي کې 9 دي 9 الکترون دي پکې. اوکې نو اس ته پورا ډک دی او D9 دی نه پورا ډک دی او نه نیمه ډک دی له دې له امله که موږ د اس یو الکترون انتقال کو مثال په توګه دغه الکترون د اس موږ انتقال کو ډي ته نو ما سره به الکترون ویش شي 4s1 ارګون 4s1 او 3d10 د ډي چې دی د ډي به دی ډي به دی موږ سره الکترون شي پوره ډک شي د ډي به دی الکترون شي پوره ډک شي او د اس به د الکترون نیمه ډک شي نو دا دی نیمه ډک شو دا هم ثبات لري او ډي دی پوره ډک شو نو پوره ډک او نیمه ډک دا ډیر زیات ثبات لري. دیو چې نه د الکترون ویش د میسو دا لاندې دی 4s1 3d لس دی او بیا موږ سره اخر کې جس دی زنک دا هغه اتومي نمبر 10 دی نو دې لپاره موږ ولیکو ارګان 4s2 3d لس دی کې خبره نشته. نو دغه سکین ډیم نو اخلا چې دغه اتومي نمبر یوي شو تر جستو پورې دا لس عناصر دي او د دې الکترون ډي ته داخلي کی نو دی وجنه دا موږ سره انتقالي عناصر دي یا ډي بلاک عناصر دي او د دې خواص سناسه فرق کوي خو زیاتره خواص دي یو رقم دي ځینې ځانګړتیاوي موږ سره ورته ځانګړتیاوي لري او دې ته موږ انتقالي عناصر هم یو ځکه دوی خپل ولانس چې دی دا بدلی را بدلی. بیا موږ سره ګالیم نو اخلا ګالیم چې دی ګالیم دا یو دیش د دو اتومي نمبر دی نو دا غا الکترون ویس پشي ارګان 4s2 3d لس او 4p نه 5 راځي ما ښکاري اوکې 4p 4po 4po دا د ګالیم الکترون ویش دی نو د بیا د ګالیم نو اخلا مخکې موږ ویلو چې ګالیم نو اخلا تر کرپټانه پورې دا د پی بلاک والا عنصر دی د ګالیم یو دیش دی د کرپټان شپږ دیش دی اتومي نمبر نو موږ دا بل لپاره مثلا جرمینیم چې شو جرمینیم نو دا نو ټول خو الکترون ویش یو رقم دی نو دا 4p2 شي همدارنګې که موږ بیا ارسنیک واخلو اس د اتومي نمبر 3 دیش دی نو دا 4p3 شي او دا پی بلاک عنصر دی چې د الکترون پی ته داخليږي بیا سیلینیم شو سیلینیم اتومي نمبر 4 دیش دی نو دا 4p سلور شي سلور پی سلور بشي بیا موږ سره برومین دی
برومین 15 دی دا به موږ سره 4p15 شي. او بیا موږ سره کرپټان دی. کرپټان 16 اتومي نمبر دی. او دې دپاره به خیر دی پوره ولیکو چې ارګان او یا بالکل پوره به ورته ولیکو 1s 2s 2p شپږ 3s 3p شپږ 4s 2 او 3d10 3d لس او 4p شپږ. نو دې باندې موږ سره څلورم پیریډ چې دی دا مکمل شو. دې پسې بیا نمبر چې دی دا د روبیډیم دی. پنځم پیریډ دا د روبیډیم نه شروع کیږي او د هغه الکترون ویش چې دی د اتومي نمبر چې د روبیډیم دا موږ سره 30 دی. چې 30 دی نو د دې لپاره زه د الکترون ویش مکمل لیکم چې 1s 2s 2p شپږ 3s 3p شپږ 4s 3d لس 4p شپږ 4s1. وګوره دا ځینه واخله تر دې پورې الکترون ویش او د دې ځینه واخله تر دې پورې الکترون ویش دا د چا و؟ دا د کرپټانو. نو دې وجه نه د روبیډیم الکترون ویش زه داسې هم لیکلی شم کرپټان او بیا کرپټان 16 الکترون لري. نو کرپټان الکترون ویش او 4s1 دې پسې بیا نمبر چې دی د روبیډیم پسې بیا د ستراشیم دی. ستراشیم د اتومي نمبر 38 دی. نو کرپټان او موږ سره به بیا راشي 4s2 او دا دواړه چې دي دا د اس بلاک چې دی اس بلاک عناصر دی. S1 دا د اول ګروپ دی. S2 دا د دویم ګروپ دی. دې نه بعد بیا ایټریم چې دی ایټریم اتومي نمبر 29 دی. نو کرپټان دا 16 ځواب وي او بیا به موږ سره راشي 4s2 او 4d 4s نه دا 15 هلکانو دا 15s یو دا 15s دی. 4s خو یو ځل تیر شوی 15s یو دا به 15s2 شي او دا به 15s2 او 4d یو بشي ایټریم. نو د ایټریم نه واخله تر کیډمیم پورې. کیډمیم اتومي نمبر 48 دی او د ایټریم 29 دی. نو دا هم تقریبا 10 عناصر دی او دا هم ډي بلاک عناصر دي او دا دویمه سلسله ده د انتقالي عناصرو. نو دې نه بعد بیا موږ سره خبره بیا راځي زرکونیم دی ZR. نو د الکترون ویش په ما سره 4d2 راشي او همداسې به دا سلسله چې دا به روانه زرکونیم پسې بیا نیوبیم نمبر دی. نیوبیم د اتومي نمبر 41 دی او نیوبیم چې دی
موږ سره الکترون ویش چې دی دې کې مسله شته دی چې کرپټان او 5s2 او 4d3 نه نیوبیوم کې موږ سره 5s2 3d3 دی خو پریکټیکلی موږ سره کرپټان 5s1 او 4d4 د الکترون ویش دی دا لاندې الکترون ویش دا صحیح دی او دلته موږ چې موږ ایکسپلین کوو نیوبیوم کې دا کار دی روټیوټیم کې کار دی روهونیم کې دا کار دی موږ سره چې کوم نیوبیم دی همدارنګه روتونیم چې کوم دی او همدارنګه روهوډیم چې دی روتونیم روهوډیم او نیوبیم کې موږ سره د اس نه الکترون انتقال شوی ډی ته بغیر د دې نه چې نیمه ډک او پوره ډک اربیټال نه دی کې نشته نو د دې ایکسپلینیشن چې دی هغه نیوکلیر الکترون او الکترون نیوکلیر الکترون او الکترون کول عمله دی پیدا نیوکلیر الکترون هستوي هسته او د الکترون کول عمله موږ سره دا شفټینګ شوی دی په ان بی کې دا شوی دی چې د ډی نه د اس الکترون ته ډی ته بغیر د نیمه ډک او پوره ډک نه همدارنګه چې دا موږ سره یو څلوېښت دی په همدې دغه کې روټوټیم کې دا شی شوی روتونیم کې او په روهوډیم کې دا شی شوی دی نو اخیری الکترون ویش موږ سره دا لاندې راغی بیا مولبډینم دی اوکې مولبډینم خو موږ ایکسپلین کولی شو په نیمه ډک او پوره ډک اربیټالونو باندې نو موږ واخلو کرپټان دی صحیح ده او بیا 5s2 دی او 4d4 دی لیکل کېږي خو داسې خو د الکترون ویش داسې نه دی بلکې 5s1 دی او 4d5 دی نیمه ډک او پوره ډک اربیټال خبره دلته ده بیا موږ سره ټیکنیشیم دی ټیکنیشیم دغه الکترون ویش کرپټان او 5s2 او 4d5 د الکترون ویش دی بیا روتونیم چې دی ما چې مخکې درته ویله روتونیم کې د اس نه الکترون تللی دی ډي ته نو لیکل کېږي لیکو خو موږ داسې کرپټان 5s2 او 4d شپږ خو دا الکترون ویش صحیح نه دی کرپټان 5s یو دی او 4d و دی په روتونیم کې دا 5s1 اس نه الکترون انتقال شوی ډي ته همدارنګه روهوډیم کې RH نو کرپټان او بیا موږ سره 5s2 او 4d6 دی که نه اصلي خو داسې موږ نه لیکو بلکې موږ لیکو کرپټان 5s1 او 4d8 لیکو دا الکترون ویش د روهوډیم صحیح دی او ما ویل دلته نیوکلیر الکترون هسته الکترون او الکترون کول عمله داسې شوي دي
چې ډېر اډوانس موضوع ده، ډېر پرمختللې موضوع ده دا. بیا موږ سره پی ډي ده. پی ډي چې دی موږ سره هغه به موږ ولیکو کرپټان 5s2 او 4d 8 او دام د دې داسې نه دی بلکې د الکترون ویش کرپټان 5s بالکل 0 او 4d لس د الکترون ویش صحیح دی. او بیا موږ سره ای جی ده. ای جی اوس ولې اتومي نمبر دی. د الکترون ویش کرپټان 5s2 او 4d 9 دی. خو د الکترون ویش داسې نه دی. د الکترون ویش کرپټان 5s1 او 4d 10 دی. او دا نیمه ډک او پوره ډک باندې دا موږ تشریح کولی شو د ای جی دپاره. هاف فیلډ او کمپلیټلی فیلډ. او بیا موږ سره کیډمیم دی. نو کیډمیم کې کرپټان 5s2 4d 10 دې کې څه خبره نشته دی. 5s2 4d 10 کې نو دغه عناصر دا موږ سره ټول د ډي بلاک عناصر وو چې الکترون موږ سره ډي ته داخلېده. بیا د کیډمیم نه وروسته موږ سره انډیم نه واخله. انډیم نه واخله تر زینانه پورې. دا د پی بلاک عناصر دي. صحیح ده. او انډیم چې دی دا 9 دی. د ده به 450 اتومي نمبر وي. دا شپږ عناصر دي. ځکه پی کې موږ سره شپږ عناصر راتلی شي. شپږ عناصر. نو د ده الکترون ویش به موږ سره که موږ انډیم واخلو. انډیم نو 9 نو موږ ولیکو کرپټان 5s2 4d لس او 4d پسې بیا 5 پې راځي. 5p یو. نو که همداسې موږ لاړ شو انډیم شو SN شو نو د هغه دپاره به راشي 5p2 نور همدغه شان. بیا SB شو 5p3 او بیا ټیلیریم شو 5p4. بیا ایوډین که موږ واخلو 5p5 او بیا که موږ زینان واخلو نو 5p شپږ به د الکترون ویش راشي. د 50 شو د 51 شو اتومي نمبر 250 دی. د 350 دی او د موږ سره 450 دی. نو زینان الکترون ویش موږ سره کرپټان 5s2 4d لس د الکترون ویش دی. زینان پسې بیا الکترون ویش چې دی زینان پسې وروسته بیا د سیزیم دی. سیزیم اتومي نمبر 55 دی او دا شپږم پیرود دی. دا څه دی موږ سره شپږم پیرود دی او د ده مخکې جدول پیرود چې دا په زینان خلاص شوی دی نو دا خلاص شو او دلته به زه پی پسې بیا نمبر دی د 6s1. سیزیم پسې بیا باریم دی. صحیح ده. نو زه به ولیکم زینان 6s2 او بیا موږ سره باریم پسې بیا لینتنم دی.
لینث نم 50 دی. دا دواړه اس بلاک عناصر دي. اس بلاک لینث نم زینان او بیا موږ سره 6 وبخئ 6 اس 2 3 डी یو دا د لینث نم الکترون ویش دی چې اتومي نمبر یې 50 دی. موږ سره اس 6 اس پسې نمبر چې دی دا د 4 اف یو دی. خو د لینث نم دپاره دا الکترون ویش صحیح نه دی. لینث نم دپاره الکترون ویش نه دی صحیح او لینث نم چې دی موږ سره زینان چې 450 الکترون زینان کې ځای په ځای شوي دي. لینث نم کې 50 اتومي نمبر دی. نو زینان بیا 6 اس 2 4 اف 0 دی او بیا 5 डी کې یو الکترون دی. 5 डी کې یو الکترون دی. نو دا موږ ایکسپلینیشن دی داسې کولی شو چې د 4 اف د 5 डी انرجي دا ډېره نږدې ده. ایون لیکن کله ډي کې کله اف کې ان پلس ال رودونه دواړو قیمتونه موږ سره وراځي. دې وجې نه موږ سره الکترون چونکې انرجي ډېره نږدې ده نو ساینسدانو د ایکسپلینیشن کړی چې الکترون حق خو د 4 اف کېږي خو موږ سره 5 डी کې چې دی دا قرار لري پریکټیکلی. نو لینث نم نه وروسته دا موږ سره ډي بلاک عنصر دی. دا څه دی؟ ډي بلاک عنصر دی او دا موږ سره شپږم پیریډ دی. شپږم پیریډ کې ټول نه اوږد پیریډ دی. 22 عناصر شپږم پیریډ ما سره لري. 22 عناصر. نو ډي بلاک عنصر دی. بیا دې نه بعد سیریم نه واخله. د تیر لیکچر کې مونږ ویلي سیریم نه واخله چې هغه اتومي نمبر 50 دی تر لټروټیم پورې چې هغه اتومي نمبر 1 دی. دا موږ سره اف بلاک عناصر دی. اف بلاک او دې ته موږ لیتناید هم ویو. لینثناید سیریز دی ته موږ یو. نو لینث نم د الکترون ویش چې دی دا لاندینی الکترون ویش چې دا صحیح دی 4 اف هم والا نه بلکې 5 डी 1 اف موږ سره 0 دی. لینث نم نه بعد بیا الکترون 4 اف ته ځي ډي هم داسې خالی پاتې کېږي. نو که موږ سیریم واخلو سیریم که مو واخلو نو د 58 د الکترون اتومي نمبر 58 دی. نو زینان 6 اس 2 4 اف یو وسه او 5 डी 1 دی ده. په کار خو داسې و خو پریکټیکلی موږ سره الکترون ویش چې دی 6 اس 2 4 اف 2 او 5 डी 0 دی. 5 डी چې دی موږ سره چې دی دا موږ سره په سیریم کې چې دی دا 0 دی. نو डी نه شفټینګ شوی اف ته بیرته نارمل رول ته تللی ده خبره डी 0 دی. بل چې موږ سره الکترون پی آر دی پریسیډیمیم چې دی د الکترون ویش په موږ سره شي زینان او 6 اس 2 4 اف 3 صحیح ده.
موږ سره خو که موږ واخلو نو 6s 2 4f 2 او 5d یو راشي 4f 3 باید بخیر 4f 2 باید راشي لکه دا موږ سره دویم لینتناید عنصر دی خو پریکټیکلی موږ سره زینان عملی توګه موږ سره 6s 2 او 4f 3 دی او 5d 0 دی دلته د ډین الکترون انتقال شوی دی f ته صحیح ده نو بیا موږ سره نیوډیمیم دی nd موږ سره شپېته اتومي نمبر دی نو د لپاره الکترون ویش زینان او 6s 2 4f 3 5d یو 5d یو خو د الکترون ویش دا صحیح نه دی او د لاندې الکترون ویش چې دی دا صحیح زینان 6s 2 4f څلور او 5d 0 دی 4f څلور 5d 0 دی بیا پرومیتیم دی یو شپېته پرومیتیم اتومي نمبر یو شپېته دی نو دا الکترون ویش زینان 6s 2 څلور f څلور او 5d یو پکار خو داسې وه خو موږ سره د پرومیتیم الکترون ویش چې دی زینان 6s 2 څلور f 5 او 5d 0 او دا خو ته ویلی شي چې زه نیمه ډک اربیټال په اساس باندې دا موږ چیک وو دا موږ ایکسپلین کولی شو پرومیتیم ته سماریم چې دی سماریم اسم د اتومي نمبر دوه شپېته دی سماریم دوه شپېته اتومي نمبر دی د الکترون ویش ډایرکټ چې کوم صحیح دی به زه ولیکم 6s 2 6s 2 4f شپږ او 5d 0 دا معروغ لیکلی کنه 5d 1 به مخکې راتلی یوروپیم چې دی یوروپیم نو زینان 6s 2 او څلور f و او 5d 0 بیا ګیډولینیم چې دی جی ډي د څلور شپېته د اتومي نمبر دی نو زینان 6s 2 څلور f اته او 5d د صفر ده انډي کې الکترون نشته دی او موږ سره ټربیم چې دی ټي بي ټربیم نو د الکترون ویش زینان 6s 2 څلور f 6s 2 څلور f 9 او 5d 0 بیا پسې دایسوپروسیم دی dy نو دا 6s 2 4f لس او 5d بیا 0 دی
دغه روغ زه اصلي چې کوم دی هغه زه لیکمه. هلمیم چې دی نو زینان شپږ اس دوه څلور اف یولس 5D0 دی. بیا اربیم چې دی اربیم اته شپېته زینان شپږ اس دوه 4F دولس او 5D0 دی. بیا تولیم چې دی زینان شپږ اس دوه څلور اف دیارلس او 5D0 دی. اوس دلته بیا هغه نیمه ډک او پوره ډک خبره دلته بیا په سترګو نه لیدل کېږي په اف بلاک عنصرو کې. اتربیم چې دی واي بي واي بي کې زینان شپږ اس دوه 4F څوارلس. دلته نیمه ډک او پوره ډک خبره دلته نه ده باندې شوې په تولیم کې. او بیا اخر کې چې دی یو بیا دا لټروټیم دی نو زینان شپږ اس دوه څلور اف څوارلس او 5D1 دلته په لټروټیم کې ډي کې الکترون چې دی بیا راغلی دی. دې نه بعد موږ سره هیپنیم نه واخله چې دوه ویا د اتومي نمبر دی تر سیماب پورې چې د اتیا اتومي نمبر دی 9 डी بلاک عنصر دی دا. د 9 डी بلاک عنصر دی. او بیا د دې نه وروسته چې کوم دی موږ سره د تیلیم نه واخله چې یو اتیا دغه اتومي نمبر دی تر ریډانه پورې چې هغه شپږ اتیا دغه نمبر دی دا موږ سره شپږ پی بلاک چې دی هغه عنصر د الکترون ویش چې دی د نورو ته تاسو خپله خوښ کوئ محصلینو چې ویلي کوي. او همدارنګې نو دا موږ سره شپږم پیریډ چې دی په ریډان باندې چې شو مکمل شو. صحیح ده. او اووم پیریډ چې دی ما سره دا د پرنسیم نه چې دی دا شروع دی چې دغه اتومي نمبر اووه اتیا دی. نو دا الکترون ویش په ریډان موږ واخلو او 7s یو به واخلي. او بیا ریډیم چې دی ریډیم دغه اته اتومي نمبر دی دغه الکترون ویش ریډان او 7s دوه دغه الکترون ویش دی د ریډان. او دا دواړه چې دي موږ سره دا د اس بلاک
اس بلاک عناصر دي. بیا دې نه بعد چې دی موږ سره اکټینم دی 9 نمبر او د الکترون ویش ریډان OS2 او OS2 6D سلور اف ته باید الکترون منګه ورکو سلور 15 اف ته وبخئ 15 اف ته 15 اف کې الکترون نشته او 6D ته تللی الکترون چرته تللی 6D ته 15 اف 0 دی او 6D یو دی. دا د اکټینم دی دا ډی بلاک والا د ډی بلاک عنصر دی. بیا موږ سره اکټینم نه وروسته اکټینایډ نه وروسته موږ سره چې دی توریم راځي چې راځي توریم اتومي نمبر 90 دی. توریم نه واخله تر لارنشیم پورې چې هغه اتومي نمبر 103 دی. دا موږ سره اف بلاک عناصر دی 14 دانې دي 14 د اف بلاک عناصر دی او دې ته موږ اکټینایډ سلسله یو اکټینایډ سیریز دی ته موږ یو دا اکټینایډ سلسله دا 104 څخه وروسته چې کوم دی 104 څخه وروسته هغه موږ سره نومونه چې دي 104 نوم خو کې یو دغه سیمبول دی کورچټویم او هیلنیم 105 دی انیل هگزیم او څوک د دې ته هغه نور نومونه ورکوي مثلا انیل کوارډیم انیل پینټیم انیل هگزیم انیل سپټیم انیل اکټیم انیل اینیم. نو دا 104 دی دا 105 106 دغه اتومي نمبر دی 107 109 او دا ډی بلاک والا عناصر دی ډی بلاک والا کم عناصر چې د یورینیم نه وروسته دي دا هغه مصنوعي ډول باندې جوړ شوي دي انسان خپل جوړ کړي لابراتوارونو کې او یو چې دی رادیو اکتیف دي دوه تینه چې یا درې تینه چې کوم عناصرو اتومي نمبر لوړی هغه رادیو اکتیف دي رادیو اکتیف هغه عناصر دي چې موږ سره الفا بیټا او ګاما وړانګې د ځان څخه خپروي نو هغې ته بیا موږ رادیو اکتیف عناصر ویو. نو کوم چې یورینیم نه وروسته دي هغه مصنوعي ډول جوړ شوي دي ارټیفیشل ترانس یورانیک الیمنټ دي او رادیو اکتیف دي خپل ځان څخه الفا بیټا ګاما وړانګې ازادوي خپروي.